السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ تاسو ته معلومه چې د دې نه مخکې یو ویډیو موږ اپلوډ کړې وه چې هغه د مجیب زلمي د وایرل ویډیو باره کې وه او موږ پکې همدغه خبره کړې وه چې دغه ویډیو چا پیک جوړه کړې ده. نو دوستانو همدا اوس د مجیب زلمي د پیج نه د هغه مجرم ویډیو اپلوډ شوله چا چې د هغه خلاف دغه ویډیو جوړه کړې وه. د مردان پولیسو دغه کس گرفتار کړی دی. هغه په خپل بیان کې ویلي دي چې زما د مجیب زلمي سره څه تنازع راغلې وه او ما غوښتل چې هغه زه وشرموم. دغه ملزم وویل چې د پولیسو په مخ کې دغه بیان ورکړی دی. وی ویل چې ما دغه ویډیو په ای آی باندې جوړه کړې وه. ما پې خپله پیسې ورکړي دي چې دغه ویډیو زه جوړه کړم او مجیب زلمی په قام قبیل کې وشرمومه. دغه مجرم ویلي دي چې د دغه ویډیو اوریجنل ویډیو ما سره شته دی. په کوم ویډیو چې ما د مجیب زلمي شکل لګولی دی هغه ویډیو ترېنه هم پولیسو برآمد کړې ده. دوستانو موږ په مخکینی ویډیو کې هم ویلو چې دا یو فیک ویډیو ده ځکه چې یو پښتون شاعر داسې کار هیڅکله نشي کولی. دوستانو د دغه غلطي ویډیو حقیقت راښکاره شولو چې موږ له تاسو سره شریک کړو. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.